د تفسیر او د ترجمې په دې مبارکه سلسله کې من په شپږمه سپاره کې د سورة المائده څلوېښتم ایته پورې خبره کړې وه. په دې اخرني ایتونو کې د هغه خلکو دنیوي سزا ذکر شوې وه او اخروي هم، کم خلک چې په ځمکه کې فسادونه کوي او بغاوت کوي د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم، او بیا ورپسې سزا د هغه چا چې هغه غلا کوي. اوس د دې نه بعد الله رب العزت د هغه خلکو خبره بیانوي چې هغوی په کفر کولو کې تعدي کوي، لکه منافقان یهود. او په دې صورت کې اول موږ دا خبره ذکر کړې وه چې اکثر باس هغه د یهودو نصاراو روان دی. بیا په یهودو نصاراو کې د یهودو سره به ډېره خبره شوې ده. وجه د هغې دا ده چې دا صورت د هجرت نه بعد نازل شوی دی، مدني صورت دی، او مدینه کې یهود مسلمانانو ته نږدې اوسېدو او هغوی به د مسلمانانو خواله تلو راتلو هم معاملات ورسره مو، نو ځکه د یهودو سره پکې بحث مباحثه شوې ده او د هغوی د ډیرو غلطو خبرو او د غلطو یا د دروغو د دعوو رد پکې شوی دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الرسول، اے رسولا. دا آواز دی د الله له طرف نه رسول صلی الله علیه وسلم ته. یو خو الله په خپله ګویي ورکوي چې او دی د الله رسول دی، نو رد شو په یهودو نصاراو باندې، په نورو کافرانو باندې څوک چې نه مني. نو که څوک یې نه مني د هغې د لاسه د رسول صلی الله علیه وسلم په شان کې خو کمی نه راځي، خو د الله رسول دی. که یو سړی د چا د مقام نه انکار کوي، لکه موږ کې څوک والی یو سړي له الله یو مقام ورکړی، بل وایي زه یې نه منم، مې منع کوه. دا مقام خو الله هغه له ورکړی دی. د چا په نه منلو نه د چا مقام او شان کمیږي، نه د چا عزت کمیږي چې کله الله رب العزت چاته نصیب کړي. بله دا یاده کوي، دا خبره موږ بیان کړې د یو څو ځایونو کې چې الله رب العزت چېرته رسول صلی الله علیه وسلم ته په نوم باندې آواز نه دی کړی. نوم یې ول اخیستی دی، لکه څه خبر روانې په هغې کې ویلي دي وما محمد الا رسول یا محمد رسول الله، داسې ویلي دي، خو یا محمد یې ورته نه دي ویلي. دا د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم عزت دی او دې د لاسه الله رب العزت د هغه قدر ښه اوچت کړی دی. حالانکه الله رب العزت نورو پیغمبرانو انبیاو ته داسې آواز کړی دی، یا آدم یا زکریا یا عیسی، خو رسول صلی الله علیه وسلم ته نوم نه دی اخیستی. یا ایها الرسول او دغه شان یا ایها النبی، نبی رسول دی ورته ویلي دي. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، غمجن کوي دې نه تا لره هغه کسان چې تعدي کوي په کارونو د کفر کې. ته پې مه غمجنه کېږه. مخکې ګوره تېر شوي ایتونو کې احکامات ذکر شو، داسې کوئ داسې کوئ داسې کوئ، نو ټول خلک خو دې ته غاړه نه ایږدي. کافران دي احکام د الله احکامو منلو ته تیار نه دي. نو اوس چې څوک تعدي کوي په کفر کې د الله په نافرماني کې، ای پیغمبره ته پې مه غمجنه کېږه. دې ځای کې یو مسله راووته او بار بار دا خبر تاسو ته کوم او کوو به چې زړه ته ښه کوزه شي چې د رب العالمین د کلام په یو یو ټکي کې حکمتونه دي. خو دا خو وخت موږ سره کمي، نو سلک ډېر داسې وضاحت یې وکړو بیا خبره ختمه شي. د کله نه چې قرآن کریم نازل شوی دی او د رسول صلی الله علیه وسلم نه واله چې هغه وضاحت او تفسیر اولنی کس ته چې هغه کړی دی، او دا هغه وخت نه دا خبرې را روانې دي او د اوسه پورې قیامته پورې
قرآن کې چې کوم رازونه او حکمتونه پراته دي هغه لا پوره چا نه دي بیان کړي ځکه په دې باندې دومره لیکل شوي دي چې بعض تفسیرونه ویني هغه په دومره مجلداتو کې چې الماري ته پوره ډکېږي بیا پکې هم کمی د الله د کلام حق څوک نشي ادا کولی خو سلک ډېر سړی کوشش کوي نو دې ځای کې فایده هغه دا ده وی ای پیغمبره نه دې غمجن کوي تا لره هغه کسان چې تادي کوي په کارونو د کفر کې د دې نه فایده دا راووته چې مؤمن د الله په نافرمانۍ باندې غمجن کیږي یعنی کله چې د دینداره سړی د الله نیک عمله بنده ویني چې د الله رب العزت نافرماني کیږي دې سره د طبیعت خرابېږي د دې زنده فایده راووته ځکه چې رسول الله وسلم غمجن کیږي که نه ځکه خو د الله تسلي ورکوي چې مه غمجن کېږه نو ولې هغه غمجن کیږي د څه غم یې ده غم دا دی چې ولې د الله نافرماني کیږي ولې دا خلک کفر کوي ولې دا شرک کیږي ولې دا فسق او فجور دی په دې به هغه خفه کېدو په دې به غمجن کېدو په دې امتیانو کې چې کوم دینداره سړی هغه په دې خفه کېږي او دا د ایمان نښه ده چې کله ته د الله په نافرمانۍ باندې نه خفه کېدې که نه او مخامخ دې لیده چې د الله نافرماني کېږي او تا کې څه فرق نه راوستو نو بیا د ایمان مراجعه وکړه خپله ایمان کې دې بیا قیصه ده کچرته زموږ یو مشر راولګي او هغه یو خبر وکړي چې یاره داسې به کوئ داسې به نه کوئ که هغه د علاقې مشر دی که هغه د کور مشر دی که هغه د خاندان مشر دی او بیا د ده خلاف ورزي څوک وکړي نو ته به ګرم ګرم کېږي او ته به خفه کېږي دا ولې او دا څنګه ویلي نو تا ته څو تا کې د مشرانو قدر او عزت نشتی نو دا خو مخلوق د مخلوق نافرماني وکړه کیدی شي په دې ګناهګار هم نشي خو چې کله مخلوق د خالق نافرماني کوي او په تا کې څه فرق نه راولي که نه نو بیا لږ ځان له کښېنه سوچ وکړه په خپل ایمان کې ځکه چې دې چا کې چې کله دا صفت د چا نه ختم شو د ده نه ایماني غیرت ختم شو ستا بچې که ستا په مخ کې د الله سره دشمني کوي او نافرماني کوي او په تا څه فرق نه پرې باسي نو بیا خپل د ایمان علاج وکړه ستا ښځه مور پلار خپلوان ملګري معاشره قوم انډیوالات چې څوک هم دي چې د الله نافرماني کېده که نه او ستا د زړه پې ونه رپېد نو بیا ستا د ایمان مزه نشته په دې باندې مؤمن له غیرت ورځي صحیح ده د اوس مطابق سړی خپله خبره کوي د هر چا سره خو زور د لاس نشتی خو په دې ګناه باندې خفه کېده د دې اوس هم د هر چا سره نشتی په دې کې څه عذر شتي لکه اوس زه تا ته وایم چېرې پلاني ځای کې ګناه کېده تا ولې منع نه کړه ولې دې بنده نه کړه دې کې ته ماله جواب راکولی چې دا خو د اوس مطابق خبره ده او حدیث کې هم راغلي دي چې تاسو یو ناروا کار وینئ نو د اوس مطابق هغه بند کوي د لاس طاقت لري صحیح ده که نه د ژبې که د ژبې نه د زړه اوس دې کې خو ته دا خبره کولی شي خو زه تا ته وایم دا پلاني چې د الله نافرماني کوله ته پرې څه خفه شوې دا سړی چې تا ولیدو چې ستا په مخ کې لګیا د نشې تماشې کوي ستا څه طبیعت پې خرابېږي او داسې پسې بیا ځه د ویره بس دا خو د وس مطابق دې کې وس څه ته وایي د دې خو د هر چا وس رسي د هر چا وس رسي په دې کې څه ماته دا عذر هم نشي بیانولی چې زما وس نه کېدو ستا په کور کې ستا په مخ کې د الله نافرماني کېږي ته پرې نه خفه کېږي ما ته وایي دا د وس خبره ده هسې شي د وس خبره ده او که چېرته دغه زموږ دا خپل دغه زموږ دا ملګری زموږ دا انډیوال که چېرته دنیوي مسلو کې څه خبره راشي نو موږ پرې خفګانونه هم کوو موږ غمونه هم کوو موږ جګړې هم کوو موږ غوسه هم کوو موږ هر څه کوو چې کله الله او د الله د رسول خبره راشي بیا غیرت دلته اصل پکار دی نو دا فایده دې ځینې راووته چې پیغمبر به د الله په نافرمانۍ باندې غمجن کېدو خفه کېدو به نو ځکه خو الله تسلي ورکړه
بل مسله دا وته چې کافران ټول یو شان نه دي. دلته وی لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر چې تعدي کوي د کفر په کارونه کې. معنی دا چې بعض کافران هغه دي چې هغه د بعضو نه په کفر کې ډېر ژور تللي دي. کافران خو ټول دي خو بعض د بعضو نه پکې ډېر مخکې تللي دي. لکه څنګه چې مسلمانان عام ټول مسلمانان دي خو د ټولو ایمان د ټولو اسلام د ټولو دینداري هغه یو شان نه ده. دا څوک دي چې تعدي کوي د کفر په کارونو کې؟ من الذين قالوا آمنا بأفواههم دا هغه کسانو نه چې وایي ایمان راوړی دی موږ په خولو د هغوی سره ولم تؤمن قلوبهم او ایمان نه دی راوړی زړونو د هغوی. ما تاسو دا خبره ذکر کړې وه کېدای شي تاسو ته یاد دی چې د صورت د دې صورت د ایتونو نه پته لګي چې دا مدني دی که مکي دی. خو دا ډېر هوښیار سړی چې سوچ کې قرآن کې لکه اوس که دا صورت ته ما ته مخې ته کېده او ما ته دا پته نه وي چې دا مدني دی که مکي دی، زه د ایتونو نه معلومولی شم چې دا مدني دی که دا مکي دی. اوس وګوره دا د منافقانو خبره ده او منافقان کوم ځای کې دي؟ په مدینه کې دي. ځکه چې کله صورت ترجمه کې تفسیر ځان په پوه کې اول دا معلوم کړه چې دا مکي دی که مدني دی چې ستا ورته ذهن جوړي. نو اوس قصه پکې وراله او تا ته پته دی چې دا صورت مدني دی نو ستا ذهن ته راځي او دا قصه پلاني وخت کې شوې وه. مکي صورت دی نو ته ورته ذهني ورته ته تیار یې چې او دې کې به داسې داسې خبرې راځي، دې کې به اکثر بعض ته مشرکانو سره دې کې به د الله توحید ډېر بیانېږي، دې کې به د قیامت باس ډېر وي ځکه چې مشرکان د دې نه منکر دي. خو چې صورت مدني دی نو ته ورته ځان تیار ساته، دې کې به اکثر بعض ته اهل کتابو سره دې کې به د منافقانو حقیقت بیانېږي، په دې کې به د مسلمانانو دپاره تفصیلي احکامات د دین بیانېږي. پوه شوي دي که نه؟ نو دا اوس څوک دي چې په خوله یې ویلې زموږ ایمان راوړی زړونو ایمان نه یې راوړی؟ منافقان دي. دوی د کفر په کارونو کې تعدي کوي. تفصیل خپل ځایونو کې بیان شوی دی. ځای په ځای د دوی حقیقت الله واضحه کړی دی او څرګند کړی دی. سورة التوبه ولولئ، سورة الانفال ولولئ، سورة الاحزاب ولولئ، سورة محمد ولولئ، هر ځای کې به تاسو سورة المنافقون پوره د سورت نوم دی المنافقون هغه سورت ولولئ چې تاسو ته دې خلکو حقیقت معلوم شي چې څومره خطرناک خلک دي. هر وخت دوی په اسلام گزار کړی دی او په کفر کې تعدي کړې ده. دلته یو فایده بله الله وی په خوله ایمان راوړی دی زړونو ایمان نه دی راوړی. مطلب دا چې اصل مرکز د ایمان چې دی هغه زړه دی. که یو سړی په خوله ډېر څه ووایي که نه چې څو پورې دقه خبره په زړه کې نه وي که نه نو دا خبره څه فایدهمنه نه ده بلکې په دې ډېره نیوی کېږي او دې ته منافقت وایي چې په زړه کې یو څه او په خوله باندې بل څه، په خوله یو څه په زړه کې بل څه، دې ته منافقت وایي. نو اصل د ایمان مرکز چې کوم دی هغه د زړه دی. بیا د هغې اثرات راښکاره کېږي په څه؟ په بدن باندې، په اندامونو باندې. نو چې زړه برابري اندامونه برابري او کله ظاهر هم اثر کوي په زړه باندې خو دا کله ناکله نور اکثر چې دی هغه باطن اثر کوي په څه باندې؟ په ظاهر باندې.